له 1980 کال نه تر اوسه پورې د افغانستان د ګرمۍ درجه هر کال 1.5 درجې اوچته شوې ده او دا په دنیا کې تر ټولو د تیزې حرارت درجې اوچتېدل دي. یعنی افغانستان هغه ملک دی چې له تیرو 500 کلونو راهیسې پکې د ګرمۍ درجه هر کال د نورو ملکونو په نسبت تر ټولو زیاته لوړه شوې ده او د ګرمۍ درجې دا لوړېدل به تر 2050 کاله پورې دوه چنده شي. خو د ګرمۍ په زیاتېدو کې افغانستان یوازې نه دی بلکې په پاکستان، هندوستان، بنگلادیش او د اسیا ډیرو نور ملکونو کې هم هر کال ګرمي شدیده شوې ده او د ګرمۍ همدې شدت د خلکو په ژوند باندې ډیر بد تاثیرات پرېښي دي. حتی په هندوستان او پاکستان کې خو هر کال د ګرمۍ له وجې لسګونه کسان مړه کیږي. مثلا په 2024 کال کې په هندوستان کې له 200 نه ډیر خلک د ګرمۍ له وجې مړه شوي وو. همدارنګه په پاکستان کې تیر کال یوازې په کراچۍ ښار کې د 4 ورځو په دوران کې تر 400 پورې کسان مړه شوي وو. خو پوښتنه دا ده چې ولې د افغانستان، پاکستان او هندوستان په ګډون د دنیا په ډیرو ملکونو کې ګرمي کال په کال زیاتیږي او له دې هم مهمه پوښتنه دا ده چې ګرمي په کومو حالاتو کې د انسان ژوند اخیستلی شي. راځئ نن د همدې موضوع سربیره په دې هم ځان پوه کړو چې د اقلیمي بدلون متخصصین په ځمکه کې د حرارت درجې د بیرته پخواني حالت ته د راوستلو لپاره کومې لارښوونې کوي. تاسو به د اقلیمي بدلون یا کلایمټ چینج نوم اوریدلی. دا کلمه اصلا په ځمکه کې د موسمي تغییراتو او له وجې رامنځته کیدونکو مشکلاتو لپاره کارول کیږي. مثلا د بارانونو کموالی، د سیلابونو راوتل او کال په کال د حرارت درجې لوړېدل د اقلیمي بدلون یا کلایمټ چینج مسایل ګڼل کیږي. خو په دې برخه کې چې تر ټولو زیات څه مهم دی هغه د ځمکې ګرمېدل دي. یعنی هر کال چې د اوړي موسم راورسیږي تیر کال په نسبت ډیره ګرمي احساسیږي او دا ګرمي د انسانانو په ژوند باندې مستقیم تاثیرات لري. خو ګرمي د ځمکې په ټولو برخو کې یو شان نه وي. په ځینو ځایونو کې وچه ګرمي چې ډرای هیټ ګڼل کیږي او نورو ځایونو کې بیا نمناکه ګرمي چې هیومډ هیټ ورته ویل کیږي او دا دواړه خپلې ځانګړنې هم لري. مثلا په وچه ګرمۍ کې د انسان په بدن باندې خوله زر وچیږي او دا د دې لامل کیږي چې د انسان په وجود باندې بیا خوله راشي او له همدې وجې د انسان په وجود کې اوبه کمیږي. نو په هغو سیمو کې چې وچه ګرمي هلته که انسان په مسلسل ډول اوبه ونڅکي شاید وجود یې له مشکلاتو سره مخ شي. په دې ګرمۍ کې ښه خبره دا ده چې په بدن باندې خوله راځي او بیرته زر وچیږي. خو په نمناکه ګرمۍ کې د انسان په بدن باندې خوله زر نه وچیږي او خوله په پوستکي پورې همداسې چسپه پاتې شي، نورو خولو ته لاره نه پاتې کیږي چې راووځي. نو له همدې وجې د انسان په بدن کې دننه یو رقم تودوخه پیدا کیږي او کله چې د انسان دننه بدن ګرم شي بیرته یخېدل ورته سختیږي او له همدې امله بالاخره انسان خپل ژوند وبایلي. د افغانستان په اکثره ولایتونو کې وچه ګرمي لکه کابل، کندهار او هرات، خو په ځینو نور ولایتونو کې کله وچه او کله نمناکه ګرمي لکه خوست، کونړ او ننګرهار کې. همدارنګه د پاکستان په کراچۍ او لاهور ښارونو کې نمناکه ګرمي ده. خو د پښتونخوا په پیښور، کوټه او نورو ښارونو کې بیا وچه ګرمي. اخوا د هندوستان په اکثرو ایالتونو کې نمناکه ګرمي ده. نو خلاصه دا ده چې هغو ځایونو کې خلک د ګرمۍ له وجې ډېر مړه کیږي چېرته چې نمناکه ګرمي زیاته وي او دا په دې خاطر چې په نمناکه ګرمۍ کې د انسان دننه وجود ګرمیږي او د وجود همدې ګرمېدو له وجې انسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو پوښتنه دا ده چې په دنیا کې د ګرمۍ د زیاتېدو لامل څه دی؟ اصلا دنیا په تیرو 100 کلونو کې ډیر پرمختګ کړی دی. ماډرن ښارونه جوړ شول، لوی لوی فابریکې جوړې شوې، لوکسې موټرې او تیارې ایجاد شوې او د دغو ټولو فابریکو او ماشینونو د چلولو لپاره انرژي او برېښنا پکار ده تر څو د پرمختګ دا لړۍ همداسې دوامداره وساتل شي. او د دې لپاره تر ټولو زیات په ځمکه کې له موجودو تیلو، ګیسو او سکرو له سوځولو نه کار اخیستل کیږي. کله چې دا تیل، ګیس او سکاره په فابریکو یا د موټرو او تیارو د چلولو لپاره وسوځول شي نو له دې نه نور ګازونه جوړیږي چې مهمې کاربن ډای اکساید او میتان ګازونه دي او دا ګازونه موږ ته د لوګي په شکل ښکاري. دې ته ګرین هاوس ګیسز هم وایي. دا لوګي هوا ته پورته کیږي او د ځمکې په اټموسفیر کې ایساریږي.
په اصل کې د ځمکې اټموسفیر هغه کرښې دي چې د بیلابیلو ګازونو نه جوړ شوي او له ځمکې نه چاپېره شوي دي. بلخوا ځمکه په ورځ کې د لمر د تودوخې په وسیله ګرمیږي او کله چې شپه راورسیږي د لمر همدا تودوخه له ځمکې نه پورته کیږي او په دې توګه ځمکه بیرته سړه کیږي. خو د ځمکې په اټموسفیر کې چې کوم لوګي یا ګازونه نښتي دي هغه نه پرېږدي چې د ځمکې نه ګرمي یا تودوخه فضا ته پورته شي. یعنې د ګرین هاوس هغه ګازونه چې په ځمکه کې د تیلو له سوځېدو نه هوا ته پورته شوي په ځمکه باندې د یوې کمپلې په شان راخوري او د هغې ګرمۍ مخه نیسي چې د ځمکې نه د شپې په وخت کې فضا ته پورته کیږي. په همدې خاطر تودوخه یا ګرمي په ځمکه کې بنده پاتې کیږي او دا تودوخه چې څومره د ځمکې سطحې ته نږدې پاتې شي هماغومره ورسره په ځمکه کې د ګرمۍ شدت هم زیاتیږي. اوس پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې خو د نورو ملکونو په شان لوی فابریکې او ډیر ماشینونه هم نشته، بیا ولې ګرمي کال په کال پکې زیاتیږي؟ اصلا په فضا کې همدغو ګازونو چې له ځمکې نه د تودوخې د پورته کېدو مخه یې نیولې ده په ټوله دنیا کې ګرمي زیاته کړې ده. خو په هغو ملکونو کې چې سمندر ته مستقیم لار نه لري وچکالي پکې زیاته او تر ټولو مهم دا چې د دولتونو لخوا پکې د موسمي بدلون لپاره کوم مسلکي پلان نه موجود، نو هغه ملکونه د نورو په نسبت شاید ډیر د ګرمۍ له خطر سره مخ شي. مثلا افغانستان یو په وچه کې راګیر هیواد دی، کوم بحر یا سمندر ته مستقیم لار نه لري او هغه هیوادونه چې سمندر ته لار نه لري له هغې تازه هوا نه محروم چې له سمندر نه ورته رارسیږي. له همدې وجې د افغانستان هوا هم وچه ده او ورسره بارانونه هم د نورو ملکونو په نسبت کم کیږي. نو دا هغه څه دي چې له امله په فضا کې بنده پاتې شوې تودوخه د افغانستان په فضا باندې د نورو ملکونو په نسبت ډیر تاثیرات وکړي. بل دلیل دا دی چې په افغانستان کې د شنو ونو او بوټو موجودیت د پخوا په نسبت کم شوی دی او دا د ګرمۍ په زیاتوالي کې مهم رول لري. مثلا زموږ په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډیر خلک څاروي ساتي او د دوی مالونه په غرونو او دښتو کې هغه واړه بوټي او شنه واښه خوري چې تازه راشنه شوي او دا هغه بوټي او واښه دي چې کولی شي ځمکه د ډیر وخت لپاره له ګرمېدو نه وساتي. همدارنګه موږ په کورونو کې د اور بلولو او نورو سهولتونو لپاره د ځنګلونو له ونو نه استفاده کوو. لکه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د ځنګلونو ونې راووهي او په هغو ونو او لرګیو باندې بیا تجارت کوي. ځینې خلک د کورونو لپاره د ټول کال په اوږدو کې استفاده کوي او په کومه ځمکه چې ونې او بوټي کم وي هغه ځای کې د لمر تودوخه مستقیم د ځمکې په سطح باندې لګیږي، ځمکه ورسره ګرمیږي او دا ګرموالی بیرته راپورته کیږي او ګرمي جوړوي. د ونو او بوټو د نشتوالي لواجې بارانونه هم کمیږي او کله چې بارانونه کم شي ګرمي ورسره لا شدت پیدا کوي. نو که په لنډ شکل ووایو په ځمکه باندې بوټي او ونې زر زر له منځه ځي، له دې سره د ونو بیخونه ختمیږي او ځمکه لوڅه پاتې کیږي، ځمکه په شاړه دښته باندې بدلیږي او کله چې په دښته باندې لمر ولګیږي ګرمي شدیده کیږي. که دا پروسه د افغانستان غوندې په وچه کې راګیر هیواد کې هر کال په همدې شکل دوام وکړي نو ګرمي به هم ورسره کال په کال زیاتیږي. له دې سره پخوا کې افغانستان د اوبو لپاره په هغو واورو باندې تکیه دی چې د غرونو په سرونو باندې کیږي او بیا ویلې کیږي. خو د ګرمۍ د همدې شدت له وجې اوس دا واورې هم زر زر ویلې کیږي او کال په کال واوره هم کمیږي او دې هم د افغانستان د ګرمۍ په شدت کې مهم رول لوبولی دی. په دې اړه موږ بشپړه ویډیو جوړه کړې ده، که تاسو نه یې لیدلي دلته لیدلی شئ او د یوټیوب په لاندې ډسکرپشن کې هم لینک پروت دی. له دې ټولو سره سره په افغانستان کې د دولتونو پالیسۍ، اوږدې جګړې او کمزوري اقتصادي حالت هم د ګرمۍ په شدت کې مهم رول ادا کړی دی. مثلا د جګړو له وجې هغه تاسیسات او وسایل له منځه وړل شوي دي چې له امله د ګرمۍ د شدت مخه پرې نیول کیږي. د جګړو له وجې دې ستونزې ته د نورو ملکونو غوندې کومه اساسي حل لاره نه ده پیدا شوې او تر ټولو مهم دا چې دولتونه په دې نه دي توانېدلي چې د چاپیریال ساتنې لپاره یو منظمه او د اوږد وخت لپاره پالیسي جوړه او عملي کړی شي. هر چا په خپله خوښه ځنګلونه وهلي دي، د څارویو د مړولو لپاره کوم مشخص ځای نه دی برابر شوی، دهقانانو سره په زراعتي برخه کې لازم کومکونه نه دي شوي او اوبه په سم ډول نه دي تنظیم شوي او د دې ټولو علت په افغانستان کې جګړې او تاوتریخوالی و.
خو یوه پوښتنه دا ده چې ولې په ځینو ملکونو کې ګرمي ډیره شدیده یا په ځینو نور ملکونو کې ګرمي بیا نه محسوسیږي، لکه په انګلستان او جرمني کې د افغانستان، پاکستان او هندوستان په شان سخته ګرمي نشته ده. د دې اصلا وجه څه ده؟ په اصل کې د دې وجه لمر دی. د لمر وړانګې د ځمکې په ټولو برخو باندې په یو شان نه لګیږي. مثلا هغه ملکونه چې د استوا دغې کرښې ته نږدې پراته دي په هغو باندې لمر ډایرکټ لګیږي، خو هغه ملکونه چې د استوا کرښې نه لرې پراته وي په هغوی باندې د لمر تیزې وړانګې د نورو ملکونو په اندازه کمې لګیږي. نو په همدې خاطر انګلستان، جرمني او نور هیوادونه چې د استوا کرښې نه لرې پراته دي لمر پرې مستقیم نه لګیږي او کمزوری لمر پرې لګیږي. نو په همدې خاطر د ګرمۍ په موسم کې هم شدیده ګرمي نه احساسوي. که څه هم د هغو ملکونو په موسمونو کې د اتلانتیک سمندر او د شنو او سرسبزو سیمو هم خپل رول ادا کړی دی، خو په ډیرو آسیایي ملکونو کې د اوړي په موسم کې په تشو ډاګونو او دښتو چې کله لمر په مستقیم ډول لګیږي نو له دې سره تودوخه نوره هم زیاتیږي، او همدا هغه دلایل دي چې په ځینو ملکونو کې ګرمي زیاته وي او په ځینو ملکونو کې ګرمي کمه وي، لکه په افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنګلادیش او د اسیا نور هیوادونه. خو اخیری پوښتنه دا ده چې آیا امکان لري د دې شدیدې ګرمۍ مخه ونیول شي؟ که نیول کیږي هم نو څنګه؟ په دې برخه کې نړیوال څېړونکي هم دولتونو او هم خلکو ته ځینې سپارښتنې او توصیې کوي، او له همدې لارې خلک کولی شي چې په خپلو ملکونو کې د ګرمۍ روان شدت راکم کړی شي. مثلا په اوسني وخت کې باید ټول دولتونه د اقلیمي بدلون مسله د خپلو مهمو پالیسیو په لیست کې ونیسي، له خپلو ګاونډیو ملکونو سره پې خبرې وکړي، نړیوال سازمانونو سره پې همغږي وکړي او د دې مسلې د مخنیوي لپاره ته د فنډ غوښتنه هم وکړي. د اوبو د تنظیم لپاره یو چوکاټ رامنځته کړي، د بوټو، ونو او نیالګیو د کرلو لپاره په دولتي کچه یو پروګرام شروع کړي، د شنو چتونو او باغونو په جوړولو کې له خلکو سره د همکارۍ یوه طرحه برابره کړي او له بزګرانو سره له نږدې په دې اړه کار هم وکړي. همدارنګه دولتونه باید د ځنګلونو د وهلو، د شنو ساحو له منځه وړلو او د غیر صحي شیانو سوځولو د مخنیوي لپاره ځینې اصول، قوانین او مقررات هم جوړ کړي. له دې سره سره دولتونه باید داسې پروګرامونه هم ولري چې خلکو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړي، لکه د شدیدې ګرمۍ په وخت کې خلک څه وکړي، له کومو لارو چارو استفاده وکړي چې هم خپله او هم خپله کورنۍ له خطر نه وژغوري. همدارنګه دولتونه دا مسؤلیت هم لري چې د ګرمۍ شدت هره شیبه وڅاري او د خطر په وخت کې د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړي ترڅو خلک د ځان ساتنې لپاره لاس په کار شي په بد حالت کې. البته له دې ټولو سره سره د اوړي په موسم کې د برېښنا یا برق د دوامداره ساتلو لپاره باید جدي کار وشي او خلکو ته سهولتونه برابر کړی شي. خو د دولتونو له دې ټولو مسؤلیتونو سره سره ولسي خلک هم په دې برخه کې ځینې مسؤلیتونه لري. مثلا هر څوک باید دا خپل رسالت وګڼي چې په خپل چم ګاونډ کې به د شنو بوټو د وهلو مخه نیسي، نوي نیالګي، ونې او بوټي به کري، اوبه به بې ځایه نه مصرفوي او نورو ته به هم په دې برخه کې توصیه کوي په کور او کار ځایونو کې د ډېرې او بې ځایه برېښنا له استعمالولو دې هم ډډه وکړي او په دې برخه کې د خپل چم ګاونډ ټولو خلکو سره خبرې وکړي چې اقلیمي بدلون د خلکو په ژوند باندې څومره ناوړه تاثیرات لرلی شي او په ګډه د دې مشکل د مخنیوي لپاره کار وکړي. زه هیله یم چې دې ویډیو به هم ستاسو معلومات د ګرمۍ په اړه یو څه زیات کړي اوسي. هیله ده په دې سخته ګرمۍ کې د خپل ځان، خپلې کورنۍ او د خپلو ماشومانو خیال وساتئ. تر بلې خپرونې د الله په امان.